نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلت المرأة خمسها، کله چې زنانه 5 وخته مونځ کوي، وصامت شهرها او د رمضان روزه نیسي، وحصنت فرجها د خپل شرمګاه دغه حفاظت کوي، بدکاری نه کوي، واطاعت بعلها د خپل خاوند تابعداري کوي. 4 خبرې شوي. دا 4 کارونه دی وکي: یو مونځ، روزه د رمضان، خپل حفاظت د عزت، خپل حفاظت د خپل خاوند تابعداري کول. دخلت من ای ابواب الجنه شاءت، وای د جنت چې کوم دروازې خوخه داخلي دي شي دی. وای څومره آسان عمل له د دې بیا خو جنت 8 دروازې دی. وای او دا خصوصیات په بعضی اعمال باندې ملاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا جنت ډیر شه دروازې دي. که څوک د مانځه والی د مانځره د دروازې نه بوت आवाज کی، څوک د روزي وای د روزي راغی نه بوت आवाज کی، څوک د صدقې، څوک د جهاد، څوک د حج وغیرہ. او زنانه مبارک الله سوی، دا نبی سوی، دا چې د کمی دروازې نه خوخه داخله دي شي. ابو بکر صدیق سره دا ویل یا رسول الله څه ضرورت نشته چې سړی د یوې دروازې نه داخل شي، خو د ټول نه بچات आवाज کیږي کنه. ویلا ویل وارجو ان تكون منهم، زما امید شته چې تم پاغي کی چې د هر دروازې نه به आवाज کیږي چې دلته راشه داخلي خو به دی ویل خو आवाज بوته کی. نو دا اعزاز زنانت تم میلاو دی چې کومه دروازه نه خوخه داخل شپي. خدا 4 کارونه بکې.